نیاز بینی می دا سترګې نن تا ته په خندا دي د سوات منګورې بڼ سره تعلق لرونکي 14 کلنه عظمی فیاض وایي چې د سندرو سره مې مینه هغه وخت پیدا شوه کله چې به د خپلې تره لور غزال جاوید سره د سندرو محفلونو ته تلم. زما د تره لور وه که نه غزال جاوید نو زه به هغې سره ناست وم زیات هغې سره به ناست وم هغې ته به مې کتل د خپل ذهن کې به مې دا سوچ راتلو چې زه هم دې په شان دې شوی د دې ځای ته لاړې دا شانتې البمې مې وکړې. عظمی فیاض وایي چې 2 کاله وړاندې مې سندرې شروع کړي او روزانه 2 ساعته ریاض هم کوم. عظمی فیاض زیاتوي چې واده خادو کې سندرې ویلو ته ورځم او په سندرو کې مې غزل ویل ډېر خوښ وي ولې خلک رانه د پوک سندرو فرمایشونه کوي. موسیقي کوم نو ودونو لم ځم او چې داسې پروګرامونه سټیج پروګرام شو یا داسې نور لوکل پروګرام هغې لم ځم ګانو باره کې. د نوي سندرغاړي عظمی فیاض استاد علیار وایي چې د سوات 100 نه زیاتو سندرغاړو جینکو ته مې سندرې ښودلي او د عظمی نه تمه لرم چې تکړه سندرغاړي به ترې جوړیږي. زموږ خپل محنت هم د خو دې شاګردانو موږ سره زیات د فن سره مینه ده مینه محبت ساتي نو زه امید لرم چې د دې ورسره دا شوق او دا محنت دوی کوي نو الله پاک په دې ډېر مخکې بوځي.